درېمه ضروري خبره ورنو د قربانۍ د څاروي د عمر مبارک الحمدلله تاسو ته دې بار بار بیانم شوی تاسو علم کې دا خودي صرف د تجدید لپاره موږ خبره دوباره کړو مسلم کې روایت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تذبحوا الا مسنا د قربانۍ د څاروي د دې عمر به څومره وي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تذبحوا الا مسنا چې مسنا نوي په اکثری قرباني مکو الا ان يعصر عليكم دومره دا کله کله په انسان تنګ راشي فتذبحوا جزعه من الضان بیا د ګړو نه جزعه قرباني دا د تنگسیا دوه حالت وي یا دا چې ته ګرځي او دوه غاښه ته نه ملاوي میلې د ستړي کړل خو نه ملاوي یا دویم تنگسیا داسي وي چې کله انسان سره د انسان جوب اجازه نه ورکوي چې هغه مسنه به باندې واخلي دومره مال نشته چې مسنه به واخلي نو دا بیا تنگسیا ده نو بیا مسنه په ځای باندې جزاء دی یو کال ول اغم کابه کی او مسنه څه ته ویل شي دا هغه ساروی چې دا د پيو غخونه دي دا وګورځوي دا مسنه شول نو ګورای دې د تاسو سوچو ابراهيم عليه السلام خپل بچي قرباني ته پیش کړو هغه بچي چې بډاوالي کې الله ور کړو او خپل خلک وی غنا یره د پلان کې باندې دا بچي داسې ګران دا چې لکه دې سپین سر دې بچي بډا ابراهيم عليه السلام ته اسماعیل علیہ السلام الله په سپین سر باندې وره خپل وی الحمدلله الذي وهب لي على الكبر اسماعیل و اسحاق هغه الله دې پر حمدونه دي چې ماته په سپین سر باندې په بډاوالي باندې اسحاق هم راکړو اسماعیل هم راکړو نو دې سپین سر بچي ذبح ته پیش کړو نو زه ته داسې نشو کولای چې یو سره ته شکی خبره او بل طرف ته شک نه بعد خبره صرف دومره مونږ په قربانۍ کې نشو کولای پکار چو نو قربان مسنه چې دوه غاښه وي دوه غاښونه غورځولي وي د پيواله هغه ساروی هغه په قربانۍ ته